سلامونه ګرانو کتونکو، هیله ده روغ او جوړ به وئ راته. ملګرو، نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته memefi مایننګ سره د OKX ولیټ وصلول او د memefi چیکر در سره کولو طریقه دروښیم. څنګه چې تاسو ته معلومات دي، memefi مایننګ په 12 د نومبر لانچ کیږي او په 4 د نومبر سنپ شاټ اخلي. نو موږ او تاسو باید لازما د سره خپل OKX ولیټ کنیکټ کو او د memefi چیکر تر سره کو. چیرته دا کار تر سره نکو ملګرو، نو memefi ویلي چې دا باید تر سره کوي، حتمی ده او ضروری ده. نو راځئ د ویډیو کې تاسو ته دا طریقه خیم چې څنګه OKX ولیټ وصل کوي او څنګه دغه چیکر تر سره کوي. راځو زه ویډیو ته کلمړی ځل مو چینل نه لیدنه کوي، چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لازمي لایک کوي. لومړی به تاسو ملګرو خپل ټلګرام ته راشئ او ټلګرام په سرچ به کلیک کوئ. دلته به ورته OKX ولیټ ولیکئ. دا ګورئ OKX رسمي ولیټ به خپل راواز کوي، دغه ډول صفحه لري. دلته به تاسو په ولیټ باندې کلیک واخلئ ملګرو. په دې چې مو کلیک واخیست، اوس دلته د OKX ولیټ موږ ته واځيږي. دلته به ځان ته اکاونټ جوړو. دلته به تاسو په کریټ ولیټ باندې کلیک واخلئ. په دې چې مو کلیک واخیست، همدغه اول آپشن باندې به کلیک واخلئ او دلته به همدغه لومړی آپشن ووهئ او لاندې به نیکسټ آپشن باندې کلیک کړئ. دلته به اوس خپل د موبایل فینګر ورکو. فینګر چې مو ورکړو ملګرو، دا ډول صفحه راځي. دلته به په دې لومړني باندې کلیک واخلو او دلته موږ ته کوډونه راکوي زموږ د ولیټ. ښه دا ځای ګورئ، دلته زموږ د ولیټ کوډ راکوي. دا به موږ ځان سره سکرین شاټ واخلو او وبه یې ساتو چې دا ډېر مهم دي. زه دا ځان سره سکرین شاټ اخلم ملګرو. نو سکرین شاټ چې مو واخیستو ملګرو، بیا به تاسو دغه لاندې آپشن ورته ووهئ. هغه آپشن چې مو ملګرو ووهه، بیا دلته تاسو څخه غواړي چې خپل ولیټ بیک اپ کړئ، یعنې خپل ولیټ تایید کړئ. د دې کار لپاره ګورئ دی څه وایي، څلورم نمبر توری کوم و هغه به ورته راشئ، دلته به انتخاب کړئ. شپږم نمبر کوم و هغه انتخاب کړئ او نهم نمبر. زه اوس سکرین شاټ کې ګورم چې څلورم نمبر کوم و. نو ملګرو څلورم نمبر زما دغه یو وسی ده. دا اوس وایي چې شپږم نمبر کوم. د تاسو نه چې هر نمبر غوښته به ورته په دغه دریو نمبرو کې انتخابوئ. زه اوس سکرین شاټ کې ګورم چې شپږم کوم یو و. شپږم هم ملګرو د بوکس آپشن و. اوس دی وایي چې نهم نمبر کوم توری و، نهم حرف. نو زه نهم هم ورته ګورم. نو ملګرو ماته نهم دغه و، زه په نهم هم کلیک کوم. دغه ده زموږ ولیټ دلته جوړ شو. اوس دا لاندې آپشن وهو او موږ ته به ولیټ راخلاص شي. دغه ده زموږ ولیټ شو ملګرو، اکاونټ پکې جوړ شو او موږ ته دا راخلاص شو. ښه نو دوستانو، اوس به بیرته لاړ شو memefi مایننګ ته. memefi زه راوازوم. دلته ګورئ دی دغه آپشن باندې به کلیک کو. OKX 25 میلیونه فری کوین هم راکوي. دلته به په کنیکټ د ولیټ باندې کلیک کو او په دې آپشن کلیک کو. اوس په تمه کیږو. ښه نو ملګرو، بیا موږ ته دلته دوه آپشن راکوي، کنیکټ OKX اپ او کنیکټ OKX مینی ولیټ. موږ به په دې دوه مینی ولیټ باندې کلیک کو او همدغه ټلګرامي ولیټ به خپل ورسره وصل کو. په تمه کیږو. دا اوس واځيږي. موږ ته اوس دلته کنیکټ آپشن راکوي او دغه دا آپشن راغی. دلته به خپل فینګر ورته وصل کو او دا به اوس memefi سره کنیکټ شي. نو ملګرو آپشن مې ورته ووهه، دا به اوس کنیکټ شي. زه memefi ته راځم بیرته، بیا په کنیکټ آپشن کلیک کو. نو ملګرو کنیکټ آپشن چې مو تاسو ولیټ ته راوړي، دلته تاسو ته کنیکټ آپشن درکوي. ابا کنیکټ کوي، دوباره تاسو memefi ته بیایي. memefi کې به بیا په کنیکټینګ کلیک کوي او بیا تاسو ته دا ډول یو صفحه راځي. دلته به دا ټرانزیکشن ورته کنفرم کوي او ستاسو memefi به له OKX ولیټ سره وصل شي. زه دغه د تر سره مې کړو. نو څنګه چې ګورئ سکسس شولو او زمونږ ولیټ وصل شو. دې څخه وځم. نو څنګه چې وینئ زمونږ ولیټ وصل شو او موږ ته به دغه فری ټوکن هم د دې راکړل شي. نو وینئ 25 میلیونه فری کوین هم موږ ته راکول کیږي. نو دغه ملګرو طریقه وه چې څنګه OKX ولیټ وصل کو. همداشان تاسو کولی شئ که چیرته د OKX مینی ولیټ تاسو ته سم کار نه کوي، د OKX خپل اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او هغه ورسره کنیکټ کړئ. ملګرو فرق نه کوي، تاسو دواړه کنیکټ کولی شئ. نو اوس ملګرو زه ولیټ ته راغلم. دلته به په سیټینګ آپشن کلیک کو او دلته ګورئ ډي اپس کنیکټ. دلته ګورئ memefi موږ ورسره کنیکټ کړی ده. نو تاسو هم کولی شئ په دغه ډول memefi له OKX ولیټ سره کنیکټ کړئ. نو دغه طریقه وه، هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځي.